قرآن ویلی چې نامحرم سړی به کور ته نه پرېږدي. اسلامی حکم دی چې ځوان رور به د ځوانې خور سره سکه خور سره یوازې په کور کې نه پاتې کېږي. سکه خور سره، ځکه چې ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان د انسان ډېر لوی دشمن دی. نو ځوان رور به هم ځوانې خور سره په کور کې نه کېږي. دا کیس د مسلې شکل نه دی، دا د لیدو شکل دی. ما ته یو کیس راوړو، زه هغه زمانه کې بجلیګر کې و. خور دا ګونګی د پخلا او ضرور نه حامله شوه. پوښتنه ترې وشوه چې دا ولې؟ ورور یې ګوته کېښوه. نو جینه یې مړه کړه او هغه رور یې اوس هم ژوندی دی. تاسو خیال راغی؟ د حکیم دا خبره یاده لرئ. یو طالب ته وی چې زمونږ کور ته زه راځه د مور سره مې لږ کېنه پاسه. طالب هم زمونږ د زمانې طالبان ګورئ که نه، داسې غوړ زیړ برګي چرګي ګرځي. مونږ خو خپله زمانه هم لیدلې وه د طالبګیرۍ په دې جومات کې هم 10 کاله سړې وظیفې او مرچکي سره به خوړې او سبق له به تلو. 10 کال سړې بېګانۍ وظیفې. د غرمې له به هم انتظار کول، هلته د سبق ټایم به مس کېدو. که ګواه غواړئ نو هغه دی ګوټ کې ناست دی. خیال هم راغی مونږ هم طالبګیري وه، اوس هم طالبان. دغسې یو غوړ زیړې وکتو، کور ته به تلو راته. بوډۍ ورسره لین دین جوړ کو. بوډۍ ورته ویل ما وتښتوه طالبه چې سره نکاح وتړو. ویل زه چې ځو. حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي. ویل بس خو تلی نه شي، خپونه معذوره ده او په پچای کې کېنوه. نو په ټوکری کې کېنولې ده او په د پاسې مالو چښي دي. او حکیم ته وی چې په پلانۍ لاره دروزم. په پلانۍ لاره چې په ټوکری په سر کړې ده او بوډۍ پکې ناسته ده او حکیم والا په مخه راغی. طالبه څه دي؟ ویل دي دا مالوچ دي. ویل ته کېنه دا ټوکری. مور یې د پاس نه په ټوکری زور کو چې کېنه دي. چې ټوکری کېښوه مالوچ یې ترې لرې کړه، مور یې پکې زیړې سترګې نیولې. ویلې مور یې نالت په ښځو. ویلې بچي اول په ما. نو چې د نالت ټکی واورئ نو دا وایي چې اول په مونږه، اول په ما، اول په بجلیګر ملا نالت چې په داسې نالت قوم کې اوسېږي، په داسې نالتي ملک کې اوسېږي. اوس چا یو چټ راوړی او راښکاره به نه شي هغه نو نالت په مونږه. څه چې کوئ ایشامت اعمال ما صورت نادر گرفت. دا زمون د اعمالو شامت ته په مختلف شکلونو کې را باندې را نازلېږي. نن وګورئ په پخوانو قومونو به عذابونه جسمانی راتله. طوفان براغه، زلزلې برالې، ملخان به پراله، کاڼي به پرا ورېده. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل. ابابیل مارغانو لکانی ورکړي چې ورشي په د کانو بمباری وکړي. فجعلهم كعصف ماکول. ټول قوم داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پېمال شي. داسې ریزه ریزه کړه. دا عذابونه به پرې راتله. نن ستا په ټول قوم او په ملک باندې ذهني عذاب نازل دی. ذهني او که د ښځې زوی دی او که د ټټوي زوی دی او که د قچرې زوی دی او که د خرې زوی دی او که د سړي زوی دی او که د بد څه کېږي جي څه کېږي څه کېږي مونږ څه خبر یو. چا حکومت جوړېږي؟ ایو ته مې پرون ویل چا حکومت جوړېږي؟ مال زما د پلار. ویل ښه کوم ځای کې؟ مال په هدیره کې که ورځې نو راځه چې بودې ځم چې ورسره دې ښخ کړم. کور دې وران شه خو د خرې زوی خرې ته چاوي مبارک شه. ویلې ولې؟ ویل زوی دې وشو. ویل په توپه دې ولګي خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم که. و د سوټمارې زامنو په خبره پوهېږئ که نه؟ په پردي واده ولې ګډېږئ؟ ته د دې قوم د بچو ته او د حال ته او د خلقو ته ګورې. ښه څوک ما ته ټلیفونو کې وایي چې جمعې مونځ نه کېږي، ښځه باچا شو. اوس به یې نه کوو نو څنګه مخوښه ده؟ نو ما ورته وایي چې که جمعې مونځ نه کېږي که نه ښځه باچا شو نو بیا جنازه هم نه کېږي. انشاءالله ټول به بې جنازو ښخېږئ. بیا نکاح هم نه کېږي. عام عبادت دی. عبادت دی که نه دی؟ النکاح من سنتی. نکاح عبادت دی، نکاح هم نه کېږي، جنازه هم نه کېږي او مونځ هم نه کېږي. نو دا درې واړه څیزونه در نه خدای واغسته، بیړیم دغه پلار هم غرقه ده ورپسې.
کنه کیږي خو بیا درې واړه نه کیږي کنه. اوس دې خبرې د جمعې مونږ سره څه کار دی؟ خبره داسې مه کوئ، خبره بل شان درته زه خیم هغسې کوئ. مونځ په لندن کې ملکه الزبت ښځه بادشاه ده که نه ده؟ لندن کې خلک مونځونه کوي، هلته مونځ کېږي که نه کېږي؟ ټیک شو. وکټوریا ښځه بادشاه وه، مونځ کېده که نه کېده؟ خبره د مونځ نه ده. مونځ په دارالحرب کې هم کېږي. په هندوستان کې د هندو حکومت دی، شپږ اته کروړه مسلمانانو مونځونه کېږي که نه کېږي؟ په امریکا کې د هغه سور حکومت دی د انګریز، مونځونه کېږي که نه کېږي؟ په چین کې حکومت د سوشلیزم او سیکولر او پلانې او ډنګړې دا حکومت دی. په چین کې داسې خلک اوسېږي چې د چین مولا راغلی او ما ته ویل انا ادرس المشکات فی الپیکنګ اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ. پیکنګ کې زه د مشکات شریف درس ورکوم او چې درس نه اوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم. 10,000 چینیان مې مسلمانان کړي. په روس کې د امام بخاری رحمت الله علیه قبر دی په روس کې. اوس امام بخاری څوک؟ تاسو امام بخاری څوک پیژنئ؟ تاسو یا نواز شریف پیژنئ یا بے نظیره پیژنئ؟ تاسو خیال راغی امام بخاری سره ستاسو څه کار؟ تاسو وایئ چې هغه خریلی به کینی او که نه دا سرې شونډې نری غاړه به کینی. نو یو در باندې راغی دوو کې مبارک هم شه ډېر دلتن پې شرشری مرشری خلاصې شوې. دا شرم داسې شی نه دی چې د سړي لکۍ وشي یا په دا سر کې ښکر راوټو کېږي. ما څه کار دی چې زه به په پردي واده مبارکي عالم. ښځه ده وکړه، واده ده وکړو، غېږ د ده ډکه شوه، مبارکي زه عالمه. ته کورم وران شه چې ورانم شي. د سړي زامن نشته په دې پاکستان کې. نو بله ورځ چې کوم حشر په دې اسمبلی کې شوی دی، ورشئ لږ تپوس یې وکړئ چې د شریفانو دا علي او معززین او منتخبین د قوم چې دي داسې یي لکه دا چې په یو بل یې کلاشنکوف یې راایستې. دا هغه ستاسو منداڼوانو چې تاسو چا دپاره ګرځېدئ او منډې ترړې والې هغه منداڼوانو ملته خلک پسې کلاشنکوف یې راایستې. چل درته بل خیر. منځونو خبرې مه کوئ، مونځ هر ځای کېږي. 200 کاله د پیرنګي حکومتو په هندوستان باندې مونځ کېده که نه کېده؟ جمعه کېده که نه کېده؟ تا د علم خبرې دي په دې علما پوهېږي. چل درته بل خیر. محمد علي او شوکت علي دواړه رونه او د ټاپ عالمانو ډېر پوه او قابل خلکو. د هندوستان د پارلیمنت ممبرانو د محمد علي عادت دا و چې هغه به ټوپۍ د پاسه د عربو غوندې داسې رومال په سر اچولی و، داسې چل به یې کړی. نو چې اسمبلی ته ننوتو نو یو ممبر ویلی چې ہماری مجلس میں عورتیں بھی آتی ہیں. مطلب دا و چې ګینې تا لوپټه په سر کړې ده اسمبلی ته راغلې نو دا جوړ ښځه ده. مولانا محمد علي ډېر حاضر جواب و. هغه ورته ویل چې ہاں جی ہجڑوں کے مجلس میں عورتیں آیا کرتی ہیں. د اجراګانو په مجلس کې ښځې راځي. نو چې ستا ټول پارلیمنت دغسې دی نو که هغې له ښځه راغله نو څه کفر وشو؟ تاسو خیال راغی؟ پاتې شو مونږه. زمونږ مثال درته ووایم. زه بجلیګر کې اوما د جمعې مونځ به مونږ کول. هلته یو ایس ډي او قادیانی و. هغه وایي چې دلې دا د جمعې مونځ بند کړي ځکه چې خلک به سړک باندې ولاړ وو. هغه به چې 1 بجه دفتر نه راغی لار به بند وه. مونځ بند کوي مونځ بند کوي نه بندو. هغه لاړو چونکې دا بجلیګر چې دی ایم ایس سره دی او ایم ایس چې دی هغه فوج لاندې وي. هغه لاړو جی او سی ته ووی فوجي جرنیل ته چې دا جمعې مونځ دلته کېږي او دا سرکاري ځای دی څه ګډوډ ونشي. خلکو ما ته ووایي چې مولانا صاحب رستو نشي مونږ ټول در سره یو او بلکل ځانونه قربانو. لکه ستاسو دا جومات کې ناست خلک یي که نه؟ زه درته وایم چې هلکه څنګه چل کوئ ورځو پې تاسو به څه وایئ؟ خو چې دې جومات نم بار کو او پولیس بار ولاړي او د اوسپنې ټوپۍ په سر وي او ورسره ډنډې وي او ورسره هغه ټیمان وي او پولیس یو افسر آواز وکړي چې فایر او لو ډز وشو. د خپل ګریوان کې وګورئ چې منډې به هم څوک رئیساري کي. ما ته وایي چې ټینګ شه مونږ در سره یو او ځان کباب کوو. مالګوره مه کوئ ولنه جی ایو پکې وایي چې جان مې تکې تکې کرساں. مالې ٹھیک ہے. فوجی جرنیل راغی سر کیپې په سر دی
رول ور سره ده سټیک ورته وایي که څه بلایي ور سره ده داسې ودرېدو 350 کسان اوس مونږ ولاړ یو د بجلیګر څومره عمله چې وه 350 جرنیل ادھر داسے بار غارت ولاڑ دے دا فوج اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے بولا ہاں جی اس میں ہوتا ہے اچھا تم میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں اغا فوجی جرنیل اغا سٹک وغیرہ فوجیان چی دے خلق اکت اغا سرک ہو پائی ٹول دے خوش ویل جی نہیں ہونا چاہیے وہ یو آواز 350 کسانو وی چې نه ہونا چاہیے جرنیل ما ته وکته زه یوازې پرېښوم ما ته وکته ما ته وی چې مولانا صاحب ابھی آپ کیا کہتے ہیں زم لاړم هغوی سره ودرېد ما ته کیوں ما ورته جی اب میں بھی کہتا ہوں کہ یہاں جمعہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا د بغیرت قوم امام غیرتی نشي کېدی ٹھیک شو بزم ورته راودرېد او جمعه بند کړه عزیزانو څنګه چې یی دغسې یو لړل تپل مه کوئ ځان ته وګورئ خپلو کورونو ته وګورئ د خپل ملک د ښځو حال وګورئ په دې الیکشن کې تماشو کې یوې ښځې لس مړونه کړي دي یو پولینګ نه بیا بل ته بوتلې چې د پلاني ښځه یم بل نه بیا بل ته بوتله چې د پلاني ښځه یم بل نه بیا بل ته بوتله چې د پلاني ښځه یم یو ښځې ته خبرې کې زما خزه چې لاړه ووټې ورکو زما لور چې لاړه ووټې ورکو زما انګور چې لاړه ووټې ورکو زه سړی یم یا زه بیا د سړي زوی یم زه به ووټ ورکوم زما د ښځې څه کار ووټ یو امانت دی امانت به اهل ته ورکې اولن دا تاسو جومات ته چې راځئ دا کوڅه وګورئ دا پیپ چې پکې تېر په دې دوه حکومتونه لاړه او دا درېیم پې بیا شروع شو دې کوڅې ته خو لږ وګورئ دې اوبو ته خو یې لږ وګورئ عزیزانو عرض داو چې څوک د نالت ټکې ووایي نو زه خو دا وایم چې اول په ما څه چې کوو مونږ یې کوو فیصلې غلطې کوو الله عمر له راته درد دل جوړ کړي عمر له نن پاکستان نم کابل جوړ کابل کې موجوده وخت کې رشکشي په څه شي ده په اقتدار ده که نه ده پاکستان کې رشکشي به په څه شي د قوم په غم ده که د ملک په غم ده که د دین په غم ده که د اسلام په غم ده که د مذهب په غم ده رسکشي په دې ده چې ته کوش او ټټو ماله راکه کابل نه خروس خدای تباه کړو ورپسې ملک هم غرق شو اوس رسکشي ولې ده او پکې روزانه د اوبو په شان د وینو لختي ولې بهیږي بیا دلته دې قوم سال جوړ کړی دی دې قوم کابل له چې کوم اوړه او غوړي او چینی ځي داغی پرمٹ یې وګوره راشه چې درته وښیم کروڑپتیان اخلي او خرڅوي او په بلیک باندې هغه اوړه او چینی او غوړي کابل ته ځي 200 کسان ما پسې راغلي جي پرمټ دی وړاندې پیسې وړاندې دا د دې قوم یعنی د کابل خلق یو طرف ته د خدای په ګریفت بل طرف ته د زه دې ځای نه پکې په بلیک باندې اوړه ورلېږم د دوی دا مسلمانان دي ما خو درته مسلمانان خو اهل مکه او اهل مدینه وو چې مدینه کې یو سړی رسول الله ته راغی ما سره د داسې سړي ورولي جوړه کړه چې ښځه یې نه ویلې ولې زما 2 ښځې دي چې یو ښځه والا ورکړم د وطن پرېښی دی او دلته راغلی دی که ښځه یې نه چې یو ښځه والا ورکړه ورولي دې ته وایي مسلماني دې ته وایي مونځ نه کېږي ستاسو مونځونه کوم ځای کېږي تاسو له مونځ درځي نه اوس درکې یو راپاسومه د وتر اللهم انا نه درځي که سبحان نوالت ربنا اتنا فی الدنیا پورې سار صحیح مونځ تاسو تیر کو نو زه ډېرې خو نشته خو یو 500 روپۍ انعام درکوم راپاسوم درکې یو سړی تاسو درځي نه نو مونځونه هسې نشته ماما تاسو په ایمان ووایئ چې د جومات په دې دروازه راننوتئ دا جومات د چا کور دی د خدای د کور دی مونږ پکې د خدای مجرمان یو ټیک شو خپل جرم بخنو لراغلی ټیک شو تاسو چې په دې دروازه راننوتئ په ایمان ووایئ ستاسو دا نیت و چې خدای ستا کور ته رالم چې ما ته د ګناهونو معافي وکړي دا نیت درکې د چا و هلکه ستا و نوي ږیره خو دې پرېښې دا نیت درکې د چا و کوم سړی چې د جمع مانځله جومات ته ځي یا دا نیت وي د جنازې مونځ ته چې ودرېږئ دا نیت وي چې خدای زه تا ته جرګه کومه چې دې مړي سره بېګاله څه مهرباني وکړه دا نیت وي نه نو مویا مردود ته نه فاتحه نه درود
من مربودانی والله آخرت او دنیا دواړه تبا دي. دنیا کې بم که خیری خورز نه ګورئ، خورز به نه ګورئ. اوس باینده بجټونه بیا ګورئ، غریبی ختموله، دی بجلی پکی لاندې به نشي کېناستی، سوی ګیس به نشي بلولی، ټیپر او ګازر او مولی او باټینګن چې دي بیا به یې ګورئ چې سال جوړېږي. یو شپږ اتم میاشتې مهلت راکئ، په دې منبر به یې که ژوندی ومه درته بیا ووایم. خبره دا ده چې کومه سهوه به پیغمبر نه ومشوه ګیر بشو. د یونس علیه السلام قوم باندې چې عذاب واپس لاړو، تیره جمعه ما دا خبره کړې وه. ټیک شو، دې چې راغی خلق ورته وایي چې هغه عذاب خو په هغې رانغی او که خدای د حکم انتظار ونه کو، مخ په دریاب روان شو. چې په دریاب روان شو، کشتی کې سور شو چې دریاب نه پار زما دې قوم ته نه ورځم، شرمنده بشم. الله په دې ټکي خفه شو چې تا دې وخت کې زما د حکم انتظار ولې ونه کو، په خپله اراده ولې روان شو دریاب طرف ته. ولې چې بیړۍ د دریاب منځ ته ورغله نو ودرېده، نه مخکې ځي او نه رستو ځي. ها 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 آواز ورته وشو چې دې کشتی کې یو باغي ناست دی چې د خپل مالک نه تښتېدلی دی. باغي وغورځوئ دریاب ته، نو هله به روانېږي کنې نه روانېږي. کشتی والا چاري او ته ګوري هغه باغي نه ښکاري. یونس علیه السلام ورته ویل باغي زه یم. هغې وی حاشا وکله، په تا زمونږ چېرته دا یقین راځي چې ته باغي؟ ویل خدای راستي چې زم نه یم غورځولی چې دا کشتی روانه نه شي. بیړۍ کې څومره خلق ناستو، مجبور شو یونس علیه السلام یې دریاب ته وغورځولو. هلته مئی ته خدای حکم کړی یو لوی نهنګ و چې ته تیر کا. هغه ورته خوله وازه نیولې وه په دریاب کې، خو چې دوی ور وغورځولو هغه تیر کو. او مئی ته وویلې د هغه خېټې ته چې دا هضم نه کېده، ستا خېټه مې د دپاره قیدخانه کړې. 40 ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې قید و. 40 ورځې. یا الله حکم څه؟ الله ورته وظیفه وښوده چې دا وظیفه ووایه چې زه در باندې رحم وکم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا وظیفه یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې وکړه. او 40 ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه د دریاب په غاړه الټي کا. مئی راغی او د دریاب په غاړه الټي کو، او حکم وشو د کدو بوټي ته چې فوراً پې سوری جوړ کا، ځکه چې بدن یې کچه شوی او د مئی په خېټه کې. د یو حکم انتظار یې نه و کړی، پیغمبران د مئی په خېټه کې قید کړی شو. ته 24 ګنټې د الله د حکمونو نافرمانې چې ته 24 کروڑ کاله به په جهنم کې قیدی، که 24 ارب کاله به په جهنم کې قیدی. خبره دا ده. نو عزیزانو غاوره کېږئ ما، مولا په مولاتوب مغاوره کېږه او پیر په پیری مغاوره کېږه او میا په میاتوب مغاوره کېږه او سید په سیدتوب غاوره کېږئ ما. هغه داسې مالک حقیقي دی چې موسی علیه السلام ته مور ووایي چې ته خو خدای ته ډېر ځای راځې، لږ زمان ته ورته وایه چې مونځ نشم کولی، کمزور یم. هغه ورته وایي چې یا الله زما مور کمزورې ده، مونځ نشي کولی. ویل زه مور ته دې وایه چې مونځ مه کوه، معاف. بیا چې کوی تور ته تلو بچیه نن کې پوښتنه وکړه چې یا الله ستا نوم څه دی، لږ خپله نامه راته وښیه. نو چې موسی علیه السلام خدای ته وایي چې مور مې ستا د نامې پوښتنه کوي، ورته وایه چې د هغه نوم دی بې پروا. څه نوم دی؟ الله الصمد. څه معنا ده؟ بے پروا. قل هو الله احد الله الصمد. بے پروا یو دی او بے پروا. چې موسی علیه السلام کور ته راغی، مور ورته پوښتنه دې وکړه، ویل سی ویلې چې زما نوم دی بے پروا. مور یو هاي نارې کو د کټه پرېوته. ویل بچیه خدای په راستۍ که زه بیا مونځ قضا. ویل ولې مورې؟ وی چې د هغه نوم بې پروا دی، نو که دوزخ ته مې روانه کړي زه به یې څه وکړم؟ نو د خپل فرض خو به ادا کوم که نه. څو پورې چې د هغه بې پروا ذات تابع شوي نه یې، الله به چرې درته ښه ورځ نه ښیي. د سکون ژوند به درته نه نصیب کېږي، د اطمینان ژوند به درته نه نصیب کېږي. هره ورځ به نوی نوی ذهني عذاب در باندې نازلېږي، هره ورځ. نو دې وجې نه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې د خپلې ژبې په الله الله عادت کړي. اوس که زور دی او که ځوان دی او که هلک دی او که جینۍ ده او که ښځه ده او که بوډا دی، په دې قهر اخته دی. څه وشو څوک وشو څنګه چلو شو، ډېر ښه تقریر یې وکړو،
قوم ته خطاب دے پلانی ته بیگاله د قوم ته خطاب دے سبا قوم ته خطاب او په ګرنیټ ولګي په ګرنیټ ګرنیټ دا څه شی چې بم شي کنه سړی تیکه تیکه شي امارغانو تم چرته تیکه نصیب نشي په ګرنیټ ولګي قوم ته خطاب د قران دی کنه دی نه دی د الله نه لوی خطیب بل څوک شته او بیا دیر سپاری خطاب قوم ته کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی خطیب بل څوک شته خبیا د خدای نه لوی همدرد زمون بل څوک شته لوی همدرد بل څوک کېدی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشفق او لوی همدرد شفیع المذنبین په قیامت کې مون خلاصون کی او د جنت ته بوتلون کی بل څوک شته دیار لسنیم لکه حدیثو کې خطاب پیغمبر کړی دی او پشپک زرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتونو کې خطاب خدای کړی دی نو د خدای او د پیغمبر خطاب هم پرېښی دی او د نواز شریف او د بېنظیر خطاب ته هلته ناستې نو چې داسې ناستې هم داسې به هم خدای پاک په دا سنبی کې کوتک در ومنډي او سره سنبی به جهنم ته روان یي زی لاړی غرق شوي خدای هم ورپسې بیا نو زمونږ نه هره ادا چې دا او هره فیصله داسې کېږي چې زمونږ په زړه کې پکې غشي نه نوځي نو چرته چې د نالت ټکی واورئ نو هغه د حکیم د مور کیسه کوي یو حکیم و نو هغه به علاج کولو نو هغه له به ښځې هم راتلې نو د دې ښځو حال به چې ولیدو نو چې کور ته به راغی نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نو مور به ویل چې بچیا بغیر زمانه زه ډیره پاکه یم بغیر زمانه مورې مه کوه ګوره ویل نه سیکې مورې خو بغیر زمانه حکیم یې ښه بغیر ستا نه ویلی ویل نور په ټولو ښځو نالت خو بغیر تا نه ویلی او به یو طالب ورته مسلاتی کو چې مسلاتی کو نو طالب به کور ته تلو راتلو اوس قرآن چې کومه فیصله کړې ده چې قرنا فی بیوتکن ښځې به په کور کې ناستي بار به نه وځي دا دروغ دي که دا دروغ نه دي او دا د خدای حکم دی نن ستا د ټول ملک ښځې ولې په سړکو د ګډو په شان ګرځي دا د چا ښځې دي دا د چا لوڼه دي دا د چا خویندې دي ستا او زما دي که نه دي اوس چې تا د خدای حکم پرېښو او د انګریز لار دی اختیار کړه چې د هغې ښځې بربنډې ګرځي او پردو سړو سره غاړې وتې او لاس میلاو کړی او لاس په لاس اچولي او په بازارونو کې ګرځي دا د یورپ ممالکو طریقه ده هغه تا په پاکستان کې رایجه کړه نن دې وکته د دې قوم حال زلزلې وی رالی زلزلې نه د طوفان نوح انتظار کوي پاکستان د نوح علیہ السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې یو غړپ شي او غړپ سره ټول په سمندر کې واچي نه کې دانیش د مولا بچ شو پیر سے بچ شو پلانې بچ شو ډنګړې بچ مولیان خدای وړاندې پکې ور ډوب کیو پیران دې ورپسې ور ډوب کی